د ډلهییز امنیت تړون سازمان وایي چې موږ د افغانستان او سیمې وضعیت تر څار لاندې لرو. دوی وایي چې د تاجکستان او د افغانستان ترمنځ په پوله کې موږ اندېښنه لرو. دا چې ډلهییز امنیت سازمان مسؤلیت څه ده او تر اوسه پورې دغه سازمان څه ترسره کړي د سیمې په کچه، د دوی لوی لاسته راوړنې څه دي او افغانستان په دغه ډلهییز امنیت سازمان کې څومره رول لوبولی، د دغه سازمان په کاري ساحه کې د افغانستان مسؤلیت څه ده او افغانستان څومره توانېدلی چې د سیمې دپاره امنیت تامین کړي. دا هغه موارد دي چې نن بحث پرې کوو. خو اساسي پوښتنې دا دي چې دغه سازمان د افغانستان دپاره څومره عملي اقدامات ترسره کړي. آیا دا کفایت کوي چې یوازې دغه ډلهییز سازمان باید د اندېښنې تر کچې خبرې وړاندې کړي که عملي اقدامات هم باید ولري؟ د نن شپې تاوده بحثونه مو پر همدې موضوع د راسره په پروګرام کې دوه تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو سیاسي و حقوقي شنونکی ښاغلی عزیز ستانکزی، بل میلمه راسره سیاسي و نظامي شنونکی ښاغلی یحیی چاوش ده. په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح الله لیزی یم، تاسو ته تاوده بحثونه وړاندې کوم. ستانکزی صاحب، تاسو د ډلهییز امنیت تړون سازمان په تړاو څه وایاست؟ د دوی ارزونه باید په سیمه ییزه کچه څه وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه د مخه تاسو ته جناب محترم چاوش صاحب ته او ستاسو د تلویزیون معزز اوریدونکو ته خپل سلامونه و احترامات رسوم. دغه د ډلهییز امنیت سازمان چې دوی دا غونډه درلوده، په خپله غونډه کې دوی دا ویلي دي چې گویا د افغانستان د خوا نه سره تشویش لري. یا په شورا د امنیت کې هغه ورځ په غونډه کې د روسیې نماینده هم دا خبر کړی او د چین نماینده هم کړی. زه له دوی نه دا پوښتنه کوم چې کله چې اسلامي امارت په دې 5 کلو کې دلته راکمه شوې ده، څومره د امنیت له لحاظه تاسو ته ګټه در رسولې ده؟ آیا د دې امنیت په مقابل کې تاسو نه څه غوښتي؟ تاسو حکومت پر سره کړی دا رسمیت چې تاسو روسانو پیژندلې، دا اسمه پیژنه خدای دې بيخي نه وي پیژندلې، بهتره و د دې پیژندل نه دي. د منځنۍ اسیا علل خصوص د تاجکستان امنیت د افغانستان حکومت نیولې ده. اوس په بل لاس دا حکومت نه وي، داسې یو حکومت چې لکه جمهوریت چې والی د قماندان امر نه مانه، وزیر د معین د وزیر امر نه مانه، داسې حکومت بیا ته وګوره چې امنیت بالته څومره خراب شي، د دوی د کور آباد شي چې دا امنیت د چین ته دوی امنیت ورکړی، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان ته دوی امنیت ورکړی، د ایران ته دوی امنیت ورکړی، کنه بلوچستان د دې جنوب پاکستان ته دوی امنیت ورکړی. مګر وای هغه د تبعی ویني سه ایوازې دې سه پاکستان خو کې د موږ نه په موږ باندې دوی راوړي. ولې دغه څه دوی اوس ویلي دي دا اسه خبرې دي ته دوی غواړي سه اوس د سیاسي فشارونو لامل هغه څه ګټې چې دوی غواړي سه ترلاسه کړي د افغانستان، ځکه موږ په ډېرې یوه اساسه نقطه کې واقع یو د اسیا په جنوب کې، او دا د ټولو دغه هېوادونه چې د موږ شاوخوا پراته دي، حتی د منطقې حتی لوی هېوادونو له کلونو څه کې چې له پیړیو نه دوی په تقابل کې وو، په رقابت کې وو. خو اوس الحمدلله اسلامي امارت دا زمینه نه مساعده کړي هغوی ته چې نور د افغانستان په سطح داخل کې رقابت وکړي. ستانکزی صاحب، دغه سازمان وایي چې موږ د سیمې وضعیت تر څار لاندې لرو. دغه څارنه باید په کوم اساس او څه ډول وي؟ ګورئ، څارنه چې دوی لري، ولې د افغانستان نماینده نه ورغواړي، ولې هلته بالفعل خبرې نه ورسره کوي، ولې په هر مجلس کې د افغانستان نماینده سره نه ورغواړي چې بیا په غیاب کې د افغانستان د نماینده دوی خبرې کوي، ولې په ملل متحد سازمان کې دغه چین او روسیه خپل اواز نه پورته کوي چې د افغانستان نماینده باید دلته وي. هندوستان هم ستا ورسره چې دلته باید چې هغوی یوازې دې چې دې دپاره دوی لابیګري وکړي، ځکه خو موږ دوستان بلي، موږ ته وایي ستاسو دوستان یې، اما برعکس بیا په هغه ځای کې داسې یو اواز پورته کړي سره چې هغه د افغانستان ګټو ته ډېر تاوان کوي. دغه خبرې هم چې دوی کوي تاوان کوي، د موږ په غیاب کې موږ ته څه ګټه را رسولې ده؟ دغه د
ټولنیز امنیت سازمان د افغانانو لپاره خو ګټه نه ده رسولې. موږ نور هیوادونه څه کوو؟ موږ ازبکستان، ترکمنستان، نور هیوادونه د دوی ګټه رسیږي، دوی ځان ته په موږ یې څه اړه لري؟ خدای دې وکړي چې دنیا خدای په هر رقم کېږي، په بل مخ اړول کېږي، دا په موږ اړه نه لري. موږ خپلې منافع سنجوو. موږ اوس 40 کاله دلته د غم په ټغر ناستو، موږ په یو زنګون وینو کې دلته د موږ کسان لمبېدلي دي. موږ باید خپل ملي منافع ته اولویت ورکړو. دلته د دغه سازمان نظر دا ده چې له افغانستان څخه موږ ته ګواښ متوجه نه سي، دغه تشویش لرو. دا تشویش دې نه کوي، دا اصلا ګورئ یو ګواښ متوجه ده چې ته وایې چې دغه روسان که لږ قوي سي بیا به تاجکستان ونیسي، بیا به د موږ پولو ته رانږدې سي. دا دغسې یو معنا لري. نو داسې ته وایې چې ګواښ به موږ ته متوجه نه سي. ما ته بالفعل راوښیي، عملي راوښیي په دې 5 کلو کې که چېرته کوم ګواښ درته متوجه شوی راته وایه. نو ولې ذهنیتونه خرابوي؟ ولې د نړیوالو ذهنیت تعصیب ورته؟ ولې د افغانستان د خلکو ذهنیت، ولې د افغانستان مخالفینو د چاړو په لاس کې ورکوي چې 15 نفر روسو لغړ چاره بشري مخالفین د افغانستان اوس په نامو پیدا شوي دي، سره ښځې او نر البته. چې اوس تا ولیدل چې لاړل یو څو کسې پاکستان ته لاړل چې ګویا له هغې نه به کوم شي چې موږ ته په لاس راسي راسو. ولې د هغوی دپاره نور هم یو څه برابروي چې نور هم تبلیغ وکړي، ګر چې هغوی خو غیر تبلیغ نور څه په لاس کې نه لري. د افغانستان مخالفي ګورې افغانستان ته نور ضرر څوک نشي رسوي، نه همسایګان رسوی سي، نه نړیوال رسوي، هېڅ موږ ته ضرر څوک نشي رسوي، ځکه چې د افغانستان خلک ملاتړي دي د حکومت، او حکومت ورځ په ورځ قوي کېږي، ورځ په ورځ خپل ځای پیدا کوي. په هغه مشکلات چې لري د خلکو سره هغه باید حل کړي چې انشاءالله حل کوي به او ژمنې نور ضرور نه ده چې دوی دا خبرې وکړي هم په موږ تاثیر نه کوي. خو یو شی ډېر موږ ته مهم ده چې نړیوال کومکونه په موږ باندې، پیسې د موږ باندې دي، بانکونه د موږ تجار مشکلات پکې لري. په رسمیت ملل متحد کې نه وپېژندل شوي، یو څو نفره لوچک و بد اخلاقه سیلي جنې پیسې تښتولي دي. هماغه داسې نه ده چې په تنها به یو مملکت کې رشوت په ټوله دنیا کې شته. هماغه پیسې د استفاده ترې کوي د افغانستان په مقابل کې تبلیغات کوي سره زهرجن. نو دا موږ ته ویل چې موږ څنګه لکه هغه ورځ چې مجاهد صاحب ویلې چې په دې 5 کلو کې موږ سره هېڅ څه نه دي شوي، او دا واقعیت ته د موږ سیل راسي، څوک کومک نه راسره کوي. دغه 9 نفره بیچارهګان چې په دې هغې کې شهیدان سول په دې رات د نیمروز کې، که دلته زمینه د کار مساعده وایي، کومکونه شوي وایي، د موږ پیسې نه وایي باندې، ولې به دا خلک شهیدان کېدل؟ ولې به موږ باندې داسې ظلم و ستم؟ جامعه جهانی هم ملامت دي موږ په هکله، دغه همسایګان هم ملامت دي موږ په هکله، شوروي او چین هم ملامت ده، ځکه دوی موږ سره هیڅ کمک نه ده کړی. چاوش صاحب، شما در رابطه به سازمان جمعی امنیت چی میگین؟ کی سازمان چه وقت به وجود آمد و چی کرده؟ دستاورد کلان کی سازمان در سطح منطقه داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما جناب علیزی صاحب، سلام به اسلام علیزی صاحب و بیننده‌های تلویزیون. وزارات سازمان امنیت جمعی اینا وزارات اول از یا نیست. اینا تا حال چندین دفعه در طول این مدت بعد از آمدن امارت اسلامی همچون یک وزارات بی اساس بی پایه، وزاراتی که هیچ فکت ها و واقعیت ها در دست از یا نیست، یا استفاده میکنن مبنای همچون اظهارات از یا فضای مجازی است، فضای از کجا اینا این معلومات دریافت میکنن که دقیق نیست و انجام میتن؟ این معلومات از فضای مجازی است. معلومات از یا معلومات میدانی نیست. اینا باید آنقدر طرف پاکستان نگیرن و با تا حال از یا نشنیدم که یک دفعه هم پاکستان اینا محکوم کنن، یک دفعه هم اینا مرکز تروریسم اینا محکوم بسازن، یک دفعه هم خود متوجه به اون طرف بسازن. افغانستان بیشتر وضعیتش ناامن است یا وضعیت پاکستان؟ در پاکستان هر روز ده ها عملیات علیه دولت پاکستان صورت میگیره، مراکز نظامی انفجار داده میشه، ده ها و صدها سرباز پاکستانی از بین برده میشه، آزادیخواه بلوچ، آزادیخواه تحریک طالبای پاکستان
به خاطر حقوق حقیقی خود مبارزه میکنند. امروز وضعیت پاکستان بسیار وضعیت ناهنجار است، ولی اینا چون روابط نزدیک با پاکستان دارند، چون روابط مستقیم با پاکستان دارند، چون بیشتر طرف پاکستان رو میبینند به دستور امریکا. چاوش صاحب، زمانی که سازمان واقعیت ها را نمیبینه و از وضعیت میدانی افغانستان خبر ندارن، همچو عرفا و تشویش ها اعتبار از این سازمان چقدر صدمه میزنه؟ چون سازمان در سطح منطقه کار میکنه. کار از یا تا فعلا بیخی ناکام بوده و ناکام است و اهدافی که اینا این سازمان تشکیل دادن، اینا قدم اول تمام راه ترانزیت، تجارت، مسائل امنیتی، مسائلی که اینا تشویش دارن، اینا هم از راه افغانستان وصل میشه. اینا باید مناسبات خود با افغانستان خوب بسازن. این کشورها کشور همسایه خود افغانستان رو باید به رسمیت بشناسن. اینا تا وقتی که افغانستان به رسمیت نشناسن و افغانستان عضو کامل اختیار در کنفرانس شانگهای نباشه و در اونجا در قیاب به افغانستان حرفایی که زده میشه افغانستان از خود دفاع نکنه، دلایلی نگه، این فضای تاریک، این فضای تنگ، این فضای اختلاق بین خود از جا ادامه خواهد داشت و از طرف دیگه همچون مسائلی که ایجاد میشه، همچون موضوعاتی که رخ میده، همچون اظهاراتی که از طرف سازمان امنیت جمعی در رابطه مسائل امنیتی منطقوی بین و بالا میشه صحبت میشه، وزارت خارجه افغانستان مسئولیتش هست، وظیفه‌اش هست که از طرف هر کشوری که راه میشه سفیرش بخواه یا اگر سفیرایش و فکر نمیکنم که حضور نداشته باشند، کلی که در کابل هستند، باید وزارت خارجه ما بیشتر فعال باشه. چاوش صاحب، همچون موارد یا مسائل که سازمان جمعی امنیت پیش میکنه چقدر میتونه وضعیت امی کشورهای عضو سازمان صدمه برسانه؟ این مسائلی که اینا طرح میکنن، اینا تشویش برای مردمای خود خلق میکنن، تشویش های داخلی برای خود خلق میکنن. در داخل افغانستان مردم افغانستان میبینن که وضعیت از چه قرار است، میبینن که امنیت وجود داره. به تحریکات اخیری هم که از طرف پاکستان صورت گرفت در مناطق بدخشان، بعضی ولسوالی های نزدیک به خط دیورند، این مسائل با وقت زمان خود خونسا شد، امور عبری از و مکلان از و سرکوب شد و دیگه مسائل تبلیغی است، مسائل تبلیغی که در فضای مجازی حالا فلان ولایت گرفته شد، حالا فلان شهر گرفته شد، مردم میبینن چی گپ است، مردم میبینن که هیچ مسائل میدانی نیست، مسائل واقعیت نداره و بیشتر این موضوعات بر ضرر خود کشورهای شامل عضویت امنیت جمعی است که برای مردم خود، برای دولت‌های خود و داخل خود تشویش خلق میکنن و این تشویش ها باعث ناامنی خودشان خواهد شد. ستانکزی صاحب، څو اړخونه دي دغه مسلې؟ یوه موضوع چې له دې وړاندې پاکستان او چین په دواړو د دوی استازو سره کتنه درلوده، له افغانستان څخه دا تشویش وړاندې کړ. له دې وړاندې پاکستان عملا مستند موارد موجود دي چې د هغه مخالفو څیرو سره چې د اسلامي امارت په مخالفت کې قرار لري لیدنې درلودي. دوی تشویق دې ته کړل چې تاسو ورسئ په افغانستان کې د جګړې اعلان وکړئ، موږ ستاسو ملاتړ کوو. دغه مسله چې د باندې نه یو شمېر څیرې د جګړې خبره کوي، بل اړخ ته د چین او د پاکستان مسله، اوس د ډلهییز امنیت تړون سازمان، دا ټول له کوم ځای څخه سرچینه اخلي؟ څومره تاثیر لري په افغانستان؟ د دې منشا پاکستان او د پاکستان هغه مزدور، غلام، لاسپوڅي او هغه کسان دي چې د پاکستان د خوانه دوی همیشه د افغانستان د ویجاړولو او بربادۍ لپاره تشویقېدل. دا اوزه اوس یو خلکو ته کوم دا دی، یو چارواکي په جمهوریت کې د مخکې 2 ساعته مخکې لیکلي دي چې چېرته 1 لک نفر په افغانستان کې له منځه لاړ شي، خو دغه د امارت له منځه لاړ شي
دا خلک د مړي خو چې امارت له منځه راسي چې زه بیرته راسم دلته او خپل هغه مردارۍ ته ادامه ورکړم ځکه دلته خو امریکې کې لیونی سوی وای لیونی دلته لیونیان ترې جوړ شوي دي خلکو نه چارواکي باید واضح سي چې خلک پوه سي ادریس ستانکزی د تاسو هدف ده نو دا د لاسونه چې دومره تک شرشته کړي وو په هغه لکه هغه د امریکا د هغه بدمعشان غوندې هماغه د وو دا لاسونه چې ته وګورې ټولې داسې خلکو کړي دي په هغه جمهوریت کې کړي وو په کابل کې نو ته فکر وکړه چې داسې یو کس چې په جمهوریت کې لویه چوکۍ ورته ورکړل شوې وه او اوس بیا دغسې یو مفکوره لري آیا دوی به د افغانستان په داخل کې د پل جای د پښې ولري د کټ جای به ولري دلته د افغانستان خلک تمام ورځ مري دلته بې برقي دلته مشکلات دلته خلک بیکاره دي دلته 2 میلیونه مهاجر راغلي حکومت سره د څوک کومک نه کوي د مورد میلې چلند ورسره کېږي له بهر هیوادونو له خوا نه په داخل کې دغه هیوادوال د موږ چې ځانونه کله افغان بولي او کله خراسانیان بولي خو تذکره د افغان په جب کې ده دوی له بلې خوا نه جامعه جهانی او نور هغه سازمانونه تحریکوي د افغانستان د نوي حکومت په ضدیت کې پاکستان هم له بلې خوا نه جګړه د چا لخوا په افغانستان کې غوښتنه کیږي جګړه د هغه مفتخورو عناصرو د خوا نه په افغانستان کې غوښتل کیږي چې 20 کاله مکمل په افغانستان کې د امریکایانو کومکونه جیب ته واچول د افغانستان شتمنۍ لوټ کړلې د افغانستان هغه سه اور سره لکه د بندرونه د سرحدونه یا ګمرکونه دا ټول په جیب کې واچول ته وسم خارج کې دي سبې نه برسوي وي او هغه سه وس ژوندۍ دي یو ځل بیا غواړي چې د افغانستان د خلکو په ملا باندې په چیر باندې بخای کړي تاسو وګورئ چې هغه پیسې چې دوی چور کولې د دې ګمرکاتو نه هغه معدنونه چې دوی چور کول وړلې هغه اوس ټول د افغانستان 30 میلیونه نفوس ته ډوډۍ برابري 2 میلیونه نفوس له مهاجر راغلي دوی ته ډوډۍ برابري په معمولونو د ماشونه برابري او د خدای د پاره داسې پیسې وې دوی چور کړې او داسې پیسې وې دوی خړلې څومره نور به سره وړي لاله خوانه خدای دې دوی په خپل قهر او غضب کا کړ کې دا هغه سری د منفوري څنګه د عکسونه تصویرونه ګوري یو بدمعاش په داخل د پارلمان کې چارو اخیستو په کینار سیمټ ولې دا د افغانستان د خلکو نمائندګي کوي یا بدابل یو غل سړی وو یو پروتوکولي وو د افغانستان خوانه حکومتونو سره سیام بهزان مجاهد ور ابا د خوانه د افغانستان او شوري پر حکومتونو نه پیسې اخیسي ارسیبي قوه مرکز به یو موبایل د غلو د موبایلونو غلبه چی شي هغه باندې د افتخار کوي نور تاسو فکر وکړئ ابداسه په زي په خزو په چارو کې دوی فوزیا کوفی د دلته په آریانا شهر کې دا کسان دي ستانکزی صاحب افغانان څومره د جګړې ملاتړي دي وروره افغانان د جګړې نه ستړي دي توبهګار دي افغانان نور جګړه نه غواړي به صورت قطع نه غواړي دا یو موضوع دوم بدام درته هم چې څوک وایي دې ته چې د امارات پیښې سسته کم امارات به سرنګون سي امارات به ضعیف سي دا امکان نه لري بالکل قابل دی باور نه ده بالکل د پزړه کې څوک نه ګرځي ځکه چې بدیل نشته څوک راولي دا کار چې دوی کړی ده په هر لحاظ باندې ستاسو وسنجوي له اقتصاد نیول زراعت نیول تر صنعت د صنعت نیول تر بانکداري لغنه نیول تر نورو وړو کارو پروژو سرمایه گذاریګانی په سلو کارونو کې دومره نه دي سوي بعضي کارونه د وسیله پر سرکونه دي جوړي دا پروژې دي جوړي دا بندونه دي او برق جوړي او بعضي مشکلات ستاسو او هر سات ویرل کنه دي هغه دوی باید تل کې خیال نه کې بیا مشکلات جوړيږي پاینده کې په دې لحاظ باندې دغه خلک څخه کته پورته منډي وي دا خزر څخه پلوچکی ځانونه چولي په دې فیسبوکونو کې په دې رسنیو کې دوی ته فقط یو رسنۍ پاتې ده نور هیڅ نه دوی ته پاتې دوی دې کوشش وکړي چې
د خپل آینده لپاره یو پل دی پکې جای پریدي په افغانستان کې یو د کټ جای پریدي اوس پیسې نه لري. زه به یو څه درته هم ډېر لاند دا اوس دا یو جنرال د پلاستیکي سیداغه وایي چې زه کله وای قندار باندې حمله کوم کوي په پلان جی کله په پلان جی تخپل راتوه د دوی د غټان سی اوس مارشالان او د وړکای لمیلر سره دوی پتلونونه نه پریکي هغه طالبان چې اول راغلل په هغه د شمران کې جوړ دي پتلون درشانې د سینې نیولې هغه ته کمبروتا یو څوک خپل پتلون پریک دي د دوه موټر سایکل طالبو د لاس دوه موټر سایکل سلامت وردوی مخکې کړي و په هغه کې جای نه و په پول دی هغه کې ایراتانو کې جای نه و منډه را منډه وسی اوس څنګه دوی سونه په لور دی په لاندې سی هغه چې په امکانات او نسوي اوس دا جنرال راځي یو څو کسرور راځي هغه د فیسبوک له طریقه راځي په فیسبوک کې ډیر ځایونه راشپنی سي دوی ډیر ځایونه فتح کوي سره راوړس مګر خدای دې وکړي دوی راسي زه ډیر خوشاله کېږم چې دوی راسي د افغانستان نه دی خواته پونه نه پخاره وکړي چې معلوم شي دوی ته اما دوی ناراضي دوی اوس په کوچو په پنیر او مختصوي دي د امریکا په چکر او مختصوي دي اروپا په مایپانو کې کته پور د ګرځېدلي دوی جنگ ته ناراضي دي غریب اولاد تشویقي خلک د ځوانانو ته وسور په ورګي تشویقي کې سیاله او چیغه وکړه فلارم نسرات لای جنگ ولکه یا دوستم راسي ولکه یا عطا راسي یا د قانوني راسي یا د مسعود زوی راسي یا د پلاستیکي د میلان اشپدان راسي یا د امکان نه لري. ستانکزی صاحب مخکې له دې چاوش صاحب ته ولاړسم که څوک جنګ غواړي او تاسو مثالونه ورکړل چې دوه موټرسایکله دوی مخکې کړل اوس چې حکومت له اسلامي امارت سره ده دوی کولی شي جنګ ورسره وکړي دغه پاکستان بخي د دوی سره د شا په شا ولاړی عملا د پاکستان اردو د دوی سره راسي افغانستان ته دوی توان د دې نه لري چې د طالب مجاهدینو سره جنگ وکړي ځکه اوس نور هغه تیاری چې میگ 28 به وي میراج تیاری دی دا هغه دی دا په درد نخوري او دومره وړه تیاری دغه جدي چور خوشي کې په ډیرو کم پټو هغه ته سټکی درته ځکه اوس جنگ کمپیوټري د جنگ د تخنیک جنگ ده او دوم داسې 25 کاله طالبانو جنگ کړی ده زمینی جنگ کې خودوی له خدای غواړي چې یو غټه اردو د دوی د 1500 نفر په مقابل کې راسي 2000 نفر دوی د 1500 مقابل کې راسي هغه 2000 نفر ته به شکست ورکړي په ساتونو کې څنګه دوی په دې باندې په جنگ باندې خدي افغانستان په پاروسي کې د افغانستان دوی بلدي هغه نه جنگ کوي سي نه د جنگ خلک دي هغه فقط په فیسبوک کې دغه لاف او پټاق وی لغه وړي نیولې ته دغه لوی هیڅ چا نه لاسنه راځي دوی هیڅ شي مننه کوم درنولدونکو د عملرو بیا هم خیر الاست چاوش صاحب یکی چند مواردی که سازمان جمعی امنیت بارها گفتن که دو یکی قاچاق مواد مخدر است که اونا تشویش داشتن اول اگه بیایم سر قاچاق مواد مخدر یا کاربارش فعلا از کجا باید سازمان تشویش داشته باشه که عملا کاربار قاچاق و کاربار مواد مخدر میشه و افغانستان در عرصه چقدر مبارزه کرده تا 5 سال؟ خب جناب علیزی صاحب اول سر موضوع مواد مخدر موضوع قاچاق مواد مخدر کشت مواد مخدر اینا خود از یا خبر دارم که تقریبا کشت و تجارت مواد مخدر در افغانستان به 0 تقرب کرده. این کدام ادعای در این رابطه اینا کرده نمیتونن. سازمان‌های بین‌المللی هم این گپ را تایید میکنه. در داخل افغانستان هم واضح و روشن است که به شکل جدی علیه از این پدیده ننگین مبارزه شده و مبارزه میشه. ولی اینها که چنین طرح‌هایی میکنن این طرح‌ها ناشی از عدم معلومات از است چه در مورد وضعیت امنیتی داخل افغانستان یا در مورد مواد مخدر. گذشته از این کنفرانس شانگهای فیصله کرد در جلسات خود پیشتر خود که باید یک کمیته کوردینیشن باید داشته باشن. اینا کوردینیشن امنیتی نظارتی بر سرحدات
و هیچ چیزا تا حال ایجاد نکردن، ندارن. بعضی معلوماتی که اینا جمع‌آوری میکنند این معلومات دستای ناپاک است، دستای است که مغرض است، یا دستای گروه های شر و فساد است، یا اطلاعات خود از سازمان آیسای پاکستان میگیرند در این رابطه. چاور صاحب، چند وقت پیش راپور نشر شد از طرف یکی از آدرس‌های بریتانیا که نشان می‌دهد از طریق سپوږمکۍ یا ماهواره که در پاکستان بیشترین کاربار مواد مخدر میشه یا کشتش میشه. زمانی که او مستند یا اسناد آدم میبینه و باز سازمان جمعی امنیت ای تشویش شه. امروز باید بالای پاکستان فشار آورده شود که مواد مخدر به افغانستان و منطقه خطر از جلوش گرفته شود، یا ایست که از افغانستان باید تشویش پیش شود؟ خب تشویش و شکایت ما از این است که این کشورها چرا هیچ خود متوجه به مراکز کشت و زهر و مواد مخدر نمیکنن؟ چرا خود متوجه به مراکز تروریستی منطقه نمیکنن که مرکز تربیه، ترینینگ، مرکز دیسانت تروریسم در منطقه و جهان است. امروز مسلما میبینیم که در وطن ما امنیت روز به روز پایدارتر شده میره، ولی تبلیغات لجام گسیختی که به خاطر از این تبلیغات پاکستان و سازمان آیسای میلیون ها دلار مصرف میکنه، میلیون ها دروغگو استخدام میکنه در فضای مجازی تبلیغات ضررگین انجام بدن علیه افغانستان. در شرایط فعلی اونا چی میخواین؟ اونا فقط میخواین دو مرتبه و افغانستان ناامن باشه، میخواین در افغانستان ناامنی بیایه، باز هم افغان ها هم دیگر خود بکشن. گروه های تروریستی را از بیرون تشویق میکنن که بعضی افراد فریب خورده در داخل افغانستان استخدام کنند یا فریب بدن. یعنی امروز فردا امارت دولت سقوط میکنه، امارت اسلامی سقوط میکنه، یعنی در فلان جا سقوط کرد. اینا مردم خود زیادتر مردم ما، مردم افغانستان خود در طول قرون متکی به تبلیغات ساخته بودند و همین تبلیغات بود که پادشاهی امیر امان الله خان سقوط داد. یعنی این تبلیغات بود که بسیار دولت‌های بعد از او به سقوط مواجه کرد. تبلیغ و پروپاگاند در فضای مجازی، تسخیر افکار و اذهان مردم و زهرآگین کردن از او تاثیرات منفی بر وضعیت هر کشور می‌گذارد. چاوش صاحب، در جلوگیری از این تلاش ها که میخواین افغانستان ناامن جلوه بده، میخواین تلاش از این داشته باشه تا افغانستان بره به بحران، سازمان جمعی امنیت چی است در جلوگیری از این بخش مسئولیتش؟ سازمان امنیت جمعی واقعا اگر غم مردم خود داره، اگر غم دولت های خود دارن، اگر غم سرزمین های خود دارن که دو مرتبه و یا ای که سازمان های تروریستی در اونجا سر بالا نکنند. ما شما دیدین در قزاقستان چطور در ظرف یک دو هفته یک کودتای بسیار قوی صورت گرفته. اگر روسیه و بلاروس اونجا مداخله نمیکردن عملا سقوط کرده بود دولت. به شکل بالقوه در داخل از این کشورها همین اکنون پاکستان گروه های داعش، گروه های وابسته به داعش در این کشورها به حد کافی نفوذ داده. اینا باید از این سازمان هایی که در داخل خود از وجود دارن باید تشویش داشته باشند. امروز اگر همین کمربند امنیتی افغانستان نباشه، گروه های تروریستی که در داخل پاکستان تربیه میشن، اینا میتونن به کمترین فرصت از راه افغانستان در تدبیر دولت ها در داخل این کشورها به شمول تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و پس دو مرتبه تا قزاقستان و حتی آذربایجان، اینا میتونن کودتاها را سازماندهی کنن، تغییرات بیارن و حالتی در اینجا به وجود خواهد آمد که بدتر از شرایط عراق و شام باشه. اینا این مسائل متوجه نمیشن.
اینا با مسائل متوجه میشن، مسائل خود مصروف میسازن که این مسائل به نفع تبلیغات غرب، تبلیغات ایالات متحده آمریکا، پاکستان و اخیراً یک تشکیلات نامیمونی که با وجود آمد با شما دیدین اتحاد سگانه‌ای که عملا ترکیه و پاکستان خود شامل یک جنگ ناخواسته کردن، یک جنگ ناخواسته منطقوی، جنگی که هنوز در داخل پاکستان ختم نشده، خود شامل یک جنگ منطقوی دیگر عملا کردن، خود با کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی مواجه ساختن. اینا همه نشان دهنده از این است که غرب و ایالات متحده آمریکا بخواهد که منطقه متشنج باشه و از این اوضاع استفاده سو بکنه. تشکر. ستانکزی صاحب، د ډلهییز امنیت تړون سازمان خپل مسؤلیت ترسره کړی که له خپلو مسؤلیتونو څخه سرغړونه کوي؟ دوی همیشه خپل د بام واورې هماغسې چې اوس د افغانستان د خواته راتوږي دا چې د نورو هیوادونو په خواته یې ورچولي، دا څرګندولې چې دوی د افغانستان مورد کې کړي دي، بیا هم زه وایم چې نورو هیوادونو په مورد کې په موږ اړه نه لري. دا بېجایه ناجایزه او هماغسې چې ما مخکې هم ویلي چې افغانستان دوی دپاره یو پولادي دروازه ده، یو د کلکو ډبرو دیوال ده. که چېرته دلته د افغانستان دغه حکومت په جای یو بل ضعیف حکومتي لکه مخکې چې جناب چاوش صاحب ویلې حتی د نظامونو په تغییر کې هم رول لري. ما خو ویلې چې دا موږ په ډېر یوه اساسه نقطه د جیوپولیټیک کې په دې منطقه کې قرار لرو. موږ کولی شو چې نظامونو ته تغییر ورکړو، همسایګانو موږ کولی شو چې همسایګانو ته ډېر زیات درد سر جوړ کړو، خو موږ بې مزده کار همیشه کړی دی. ورته موږ هیڅ توقع نه ده کړې، هیڅ تمه مو نه ده کړې. هم د چین امنیت د سرحداتو نیولی، هم د ازبکستان نیولی، هم د ترکمنستان، هم د تاجکستان، هم د ایران. د دغه منځنۍ اسیا امنیت تاسو فکر وکړئ چې د روسیې امنیت د په حقیقت کې مو نیولی چې اوس په ډېر ښه جنګ کې قرار لري له اوکراین سره. مشکلات له ستانکزی صاحب، کله چې افغانستان د سیمې امنیت تامین کړی، په بدل کې باید د سیمې هیوادونو د امنیت تړون سازمان باید کوم څه ترسره کړی وای له افغانستان سره؟ په اوله مرحله کې موږ هیڅ شته نور ضرورت نه لرو، حداقل کومکونه انساني او بشري موږ سره کړي وای. دغه سیلاب ځپلو ته دغه مملکتونو چې هلته هیاتونه دي، نمایندګان دي، کومک کړی وای. دغه خلک چې هر ورځ سره په لاره کې مري سره د بې وسې او د ناتوانۍ لاسه دغو سره د کومک، ځکه افغانستان حکومت دومره توان نه لري، دومره بودیجه نه لري چې هم 40 میلیون نفوسو ته دوی هر څه ورسوي. هم دا 7 میلیون نفوس راغلی دی سره جمع شوي دي مهاجرین، هم عمراني کارونه وکړي، هم نور عام المنفعه پروژې، سړکونه، بندونه، دا ډېر یعنې معجزه ده چې دوی کوي. آفرین دی پر امارت اسلامي چې په 15 کلونو کې د 100 کلونو پخوا کار کړی ده او په دې مورد کې ټول خلک دې پوهیږي افغانان چې اسلامي امارت ستانکزی صاحب، کله چې تاسو داسې وایاست یا ځینې نور هېوادوال هغه حقایق راځي دلته ګوري، دلته بیا تاسو ته ځینې القاب کارول کیږي یا ځینې روایتونه د دې په خاطر چې تاسو باید رد سئ وړاندې کیږي، مثلا چاپلوس ویل کیږي، مثلا ځینې نور القاب. په دغه 3-4 ورځو کې دغه مجازي فضا ټوله دې نیولې ده چې یو څو کسه د ستانکزي په شمول د افغانستان حکومت پیسې اخلي چې په دې کې ستانکزي $2,500 په میاشت کې اخلي. زه اوله خو ضرورت نه لرم دغه پیسو ته چې زه دغسې په دې د وطن په سر زه شرط وړم پیسې. ما که اخیستی په جمهوریت کې به مې اخیستلې، ما که اخیستی په جمهوریت کې هم دغسې ګرځېدم،
اوس هم دغسې په افغانستان کې هم ګرځم، د باندې هم ګرځم، په سرو سترګو ګرځم، ځکه نه مې د حکومتونو نه تنخواګانې اخیستي او نه مې دغسې یو کار کړی. داسې بیا امارت اسلامي خو سر مار نه دی چلی چې موږ ته دوه پیسې راکړي، دا 15 یا 15 نفرو ته ضرورت یې څه ده؟ هغوی ضرورت د موږ هغه ته ضرورت نه دی د امارت اسلامي چې موږ ووایو کړه، خو دا واقعیت داسې موږ یې وایو، ځکه چې د واقعیت په سر که څوک خفه کېږي چې وایي خدای دې زر ورې خفه کړي. اوس دغه کسان چې د فیسبوکونو له طریق نه غواړي چې د خلکو اذهان خرابه کړي، نړیوالو ته د افغانستان بد تصویر ښکاره کړي، د پاکستان سره په همکاري وغواړي چې افغانستان کې ناامني رامنځته کړي. په دې یو کې هم دوی ناکامیابه کېږي. له فیسبوک ستانکزی صاحب د دوی دلیل دا ده چې تاسو د افغانستان په اړه واقعیتونه نه وایاست. ګورئ، که چېرته واقعیت دلته ونه وایم خو غاړې مو خدای ته بندېږي، خو دغه واقعیت که ونه وایم وجدان مې څه راته وایي. خو که واقعیت وایي بیا د خلکو د سوال لاندې راځي، څوک درته چاپلوس وایي، څوک درته وایي چې دا پیسې اخلي، څوک یو څه څوک بل څه. خدای شاید ده چې دغه زیاتره دغه طالبان ما نه پیژني، زیاتره زه نه پیژنم. که کوم یو په دې تلویزیون کې زه لیدلی یم هغه به مې لیدلی یم یا د جمهوریت یې په نوم پیژني، د راړې کې زه په جمهوریت کې ښکاره هم نه وم وروره، دغسې چې اوس خبرې کوم هلته مې هم خبرې کوي. دې ته مې ښه ویلې جمهوریت، بد ته مې بد ویلې، داسې نه ده چې جمهوریت نظام ستانکزی صاحب راځم دغه سازمان باید کم ځای د دغه ډلیز امنیت له لوري ګواښ وبلل سي او اصلي واقعیتونه څه شي دي چې باید وړاندې کړي د سیمې په کچه؟ ګورئ، دوی باید اصلي واقعیت خو هغه د دوی دپاره چې ټول فشار دوی راولي په پاکستان، ځکه افغانستان تخته د خیز ده. د افغانستان حکومت با وجود چې توانایی دومره لري خو له حده زیات مشکلات دی په باندې، دومره غټ مسئولیت د دوی په اوږه ده چې د دغه شمالي همسایګانو امنیت دوی نیولی ده. د دې دپاره چې پاکستان له خوا نه دغه اروپا کې چې راځي اکثرا خو د دې دپاره چې هلته ورولیږي د هغې امنیت خرابه کړي، ځکه پروژه ده. نو پاکستان خو پروژې ملکه د پروژې هڅې، اما دوی په عوض د دې چې موږ سره کومک وکړي، موږ سره همکاري وکړي، د پاکستان په مقابل کې دوی یو دریځ خپل کړي چې نیت خپل کړي. چین باید د پاکستان مقابل کې یو سخت دریځ خپل کړي، روسیه باید خپل کړي، دغه هېوادونه چې ما مخکې ویلي د منځنۍ اسیا خپل کړي. اما دوی هم د پاکستان د شیطاني سیاستونو د اغیز لاندې راغلي، افغانستان ته سره بعضې اوقات شا کړې ده او د افغانستان واقعیتونه په نظر کې نه دي نیولي او نه نیسي، چې دا ډېره لویه جفا ده. او که یو وارې بیا د خدای مکړه د اسلامي امارت بیا قارسو او بیا بده فی ولګېدې دا خبرې بیا تاسې وګورئ، ولا په نیمه ورځ کې به دغلته د تاجکستان او د ازبکستان او د دې د سرحدي مسؤلیت نه ځان وباسي، پخه وباسي، بیا ګورئ چې څه حال کېږي. ځکه پاکستان هم دې ته ناست ده، څه وخت له کوم طریق نه هغه هېوادونو ته خپل هغه ولیږي، هغه کسان سترګه کړي دي، پروژه یې اخیسته ده چې ناامني کړي. اما هغوی هیڅکله د افغانستان د حکومت په دغه کومکونو چې هغوی سره کوي، په دغه مسؤلیت چې اخیستی ده، قطعا هغوی باید دا ومني، نه مني او فکر کوي چې دا خدایي خدمتګاران دي، د افغانستان حاکمان او موږ ته هم مفتو کې خدمت کوي. راتلو څخه مفتو کې روان دي، خدمت کوي ورته، اما پس له دې باید له هغوی نه هم توقع وکړي. مننه ستانکزی صاحب، بېرته راګرځو. راوړه د پولیسو د پوستې او د عسکرو پیسې ورکړي. درنو لیدونکو دمه لرو. بیا هم بخیر راست. چاوش صاحب، افغانستان و کشورهای منطقه در این عرصه اگر میخواین زبان مشترک داشته باشند چی باید باشه که او را سازمان جمعی یکجا با افغانستان و منطقه پیش ببره؟ سازمان اطلاعات جمعی و کشورهای آسیای میانه اینا باید از واقعیت‌ها چشم پوشی نکنن، اینا باید استقلال داشته باشن، استقلال سیاسی داشته باشن.
اینا نباید سیاست های خارجی از یا از بیرون دیکته شه برای از یا. چرا اینا نمیبینند که نزدیک به 90% بلوچستان، منطقه بلوچستان زیر استعمار پاکستان آزاد شده؟ چرا نمیبینند که بیشتر از 35% مناطق پشتونخوا به وسیله TTP آزاد شده؟ چرا اینا نمیبینند که در که منطقه کشمیر حاکمیت پاکستان هر روز ضعیف شده میره، در اونجا تظاهرات از کنترل خارج شده، اردوی پاکستان در اون مناطق اصلا کنترل نداره که نزدیک است به سرحدات کشورهای آسیای میانه؟ چرا اینا هر روز وزیرا از یا رهبرای حکومت ها از یا به شکل گروپی، به شکل دسته جمعی اینا به افغانستان سفر میکنن به خاطر مسائل اقتصادی، به خاطر مسائل ترانزیتی و ترانسپورت؟ چرا این افغانستان به رسمیت نمیشناسن که قدر وابسته به افغانستان هستن؟ امروز راه ترانزیتی و تجارتی از جا مربوط به افغانستان است. امروز ببینین مسئله امور ترانزیتی که بین تاجیکستان، افغانستان و ایران به همین ماه افتتاح میشه، این راه ترانزیتی و ترانسپورتی چقدر حیاتی به این کشورها هسته؟ اونا چطور میتونن روابط سیاسی نداشته باشن، رسمیت نداشته باشه افغانستان پیش از یا؟ اینا با کدام اساسی مناسبات خود تأمین میکنن؟ اینا اینقدر عقل منطق از نگاه دولتداری دارن یا ندارن؟ تا چی وقت اینا همین دیکته ایالات متحده آمریکا و غرب قبول میکنن که برای از یار ترسانده از 5 سال 6 سال پیش که شما دولت موجود امارت اسلامی به رسمیت بشناسین، تحذیرات اقتصادی آمریکا علیه شما وضع میکنه. تحذیرات اقتصادی آمریکا اینقدر اینا ترسانده که از تمام مسائل اخلاقی وجدانی همه چیز زیر پا ماندن. اینا به سر مسائل دست میزنند که دلخوشی سازمان های استخباراتی غرب باشه. فکر نمیکنین که در آینده اگری کشورهایی که شما گفتین استقلالیت ندارن اینا فیصله کردن نمیتونن، میخواین به اشاره کشورهای دیگه پیش برند، در آینده بر از اینا قضاوت تاریخی چی خواهد ماند؟ خب قضاوت تاریخی در مورد از خودشان مردمای کشورهاشون میخونه. این دولت ها هم به این شکل تا ابد نمیمونه و تبلیغاتی که صورت میگیره، تبلیغات ناامنی، تبلیغات جنگ، اینا به خاطر منافع ایالات متحده آمریکا است، به خاطر مداخله که در آینده و بارها اخطار داده مداخله در مورد افغانستان، به خاطر این گپ هست. دیگه کدام هدفی نیست. هدف اساسی در اینجا است که این ناامنی تزریق شه به اذهان عامه و اذهان عامه آماده شه به بپذیره در افغانستان که افغانستان ناامن است. این که ابو کسایی که فرار کردن، اینمی کسایی که خود جنرال های کاغذی و جنرال های جعلی و جنرال های مستعجل تربیه کردن، امروز اینا ببینید شب اینا در امو امریکا، در امو مناطق امن و یک صدای موتورسیکل به جای خواب به یاد از جا بیایی از خواب بیدار میشن، یا چطور دوباره آماده میتونن جنگ کنن. اینو با در حضور ایالات متحده آمریکا، همون تانک، توپ، هواپیما و گفا تمام این وسایل ساز و برگ نظامی آمریکا که اینجا وجود داشت، اینا فرار کردن، گریختن، رفتن. و این کسایی هستن که از ترس یک صدای انفجار، یک صدای موتورسیکل اینا در همونجا میترسن. یا چطور میتونن دو مرتبه بیان افغانستان مردم افغانستان نپذیرن؟ در افغانستان باید پذیرش نداشته باشه که اینا دو مرتبه آماده نمیتونن. چی کردن؟ چه دستاورد دارن؟ چه آبرویی دارن؟ چه عزتی دارن که اینا دوباره بیان؟ اینا که بیان کی میارن؟ در سر انتخاب یک فرد، یک رئیس جمهور، معاون از او، 4 تا وزیر، باید تمام افغانستان باز به همون جزایر تبدیل شه، باز همون جنگای کوچه و کوچه شه. اینا همیال توافق دارن به سر یک مسائلی که اینا شروع کردن. همین لحظه ببینین اعضای همون پارلمان وقت جمهوریت
که فریاد میزدن، گلوب کار میکردن که طالبان از پاکستان آمدن یا پاکستانی هستن، سربازهای پاکستانی هستن، حال خود از در کجا هستن نشسته هستن، به خاطر چی رفتن؟ کی مزدور بود و کی امروز برای به ناامنی افغانستان کوشش میکنه؟ کی امروز به خاطر برادرکشی در افغانستان؟ بس به پایان میرسه مسئله افغانستان و تاجیکستان، سرحدی که وجود داره قابل تشویش از سازمان امنیت جمعی میگه. شما چی میگین و چی باید شود؟ این تشویش های است که خود از برای خود خلق میکنن. این تشویش های است که پلان شده برای از داده میشه که این تشویش ها باید اینا با فضای مجازی پخش کنن. آیا مردم افغانستان از این تشویش دارن؟ آیا دولت موجود تشویش داره؟ آیا حرکات صورت گرفته، حملات صورت گرفته، تجاوزات صورت گرفته، کسی کشته شده در سرحدات ازیا، حمله صورت گرفته، کدام گروه تروریستی در تاجیکستان نفوذ کرده که یک منطقه تاجیکستان را تسخیر کرده و این تشویش ها را اگه خلق کنن عملا فردا ایجاد بشه. ستانکزی صاحب باز پای ته رسوو، څه غواړئ له سازمان د ډلهییز امنیت نه؟ په عموم کې ګډ کار باید څه وي د افغانستان او د سیمې هیوادونو؟ دغه سازمان د امنیت جهاني نه دا غوښتنه لرو چې د موږ په امور کې د مداخله نه کوي، ځکه موږ ډېر آسیب یو په دغه شرایطو کې په رسمیت نه یو پیژندل شوي. اعتبار سازي او اعتماد لا تر اوسه هم د زیاتره مملکتو سره موجود نه ده. دوم داسې غیر د دې نه هغه هیوادونه، هغه نور سازمانونه چې هغوی ته پاکستان د افغانستان په مورد کې بد تصویر ښکاره کوي، اذهان خرابي، هغوی نه موږ دا غواړو دا غوښتنه کوو په جدي توګه چې د پاکستان دغو خبرو ته د دوی غوږ نیسي. همچنان هغه یو تعداد عناصر چې مفاسد و مفسد و فاسق بلل کیږي مخکې مو یاده کړه چې پلاستیکي جنرالان نیولې تر د چورلمان هغه بدماش وکیلان تر هغه بدنامه ښځې چې اوس کته پورته سره ګرځي د دوی خبرو ته د غوږ نه نیسي، فقط د افغانستان د ملت خبرو ته د غوږ نیسي. دوم داسې د افغانستان اوسنی امارت اسلامي هم په دې کې ونډه لري، په دې مسایلو کې چې زمینه دې ته مساعده کړي. زمینه هغه وخت مساعده کېږي چې د افغانستان د خلکو پشتیبانی خپله کړي. کله چې پشتیبانی خپله سوله تاسو ته بهتره معلومه ده، پشتیبانی د ملت ولري، د ملت پشتیبانی چې هر یو حکومت ولري هغوی بقام لري، ادامه لري سره یعنی دوامدار. ستانکزی صاحب، طاووس صاحب او درنو لیدونکو، ستاسو له ملتیا څخه مننه کوم. تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان. له لیدلو مو مننه.